پر فلسطینیانو د وحشي اسرائیلیانو برید طالبانو هم غبرګون وښود. فلسطیني روغتیا پالان وایي د بیت المقدس په الاقصی جومات کې له اسرائیلي پولیسو سره شخړه کې 150 فلسطینیان ټپیان شوي دي. بل لور اسرائیل پولیس وایي دوی له هغه وروسته د جومات انګړ ته ننوتل چې د ډبرو ګزارونه پرې وشول. دوی وایي پیښه کې 3 اسرائیلي پولیس ټپیان شوي او په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې له اسرائیلي چاپو او بیا په اسرائیلي ښارونو کې له خونړیو بریدونو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی ډیر شوی دی. له دې مخکې د فلسطین روغتیا وزارت ویلي د پنجشنبې په ورځ په جنین سیمه کې د اسرائیلي عملیاتو پر مهال 12 کلن ټپي شوی زلمی د جمعې پر ورځ مړ شوی دی. طالبانو په یوې خپره کړې اعلامیه کې داسې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت د مسلمانانو لومړنۍ قبلې اقصی جومات کې پر ملکي فلسطینیانو د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سختو ټکو غندي. د افغانستان امارت اسلامي پر نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو غږ کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقونو د ادعا او د اسرائیلي مظالمو د مخنیوي لپاره عملي اقدام وکړي. تېره سهشنبه د اسرائیل په تل ابیب ښار کې یو فلسطیني بریدګر 3 اسرائیلیان ووژل او له هغه وروسته په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل ځواکونو بریدونو کې له 200 ډېر فلسطینیان وژل شوي چې ډېری یې وسلوال کسان بللي دي. د تل ابیب برید په 2 اونیو کې د اسرائیلي عربانو او فلسطینیانو له لوري ترسره شوی څلورم برید و. دغه بریدونه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو زیات خونړۍ لړۍ بلل شوي چې 12 اسرائیلیان او 2 اوکراینیان پکې وژل شوي دي. اسرائیل پولیس وایي له ځایي وخت سره سم نږدې 4 بجې لسګونه فلسطینیان چې ځینې د سخت ریزي حماس ډلې بیرغونه لیږدول د جومات ساحې ته ننوتل او پر پولیسو یې د ډبرو او هغه توکو ګزارونه وکړل چې په اور بلو کې ترې کار اخیستل کیږي.